هر کال د اختر په شپو ورځو کې په ښارونو او لویو لارو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ټرافیکي پیښې ډیریږي چې په پراخه کچه مرګ ژوبله هم رامنځته کوي. لامل یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او ټرافیکي اصولو سرغړونه بلل کیږي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد له ټولو موټر او موټر سایکل چلوونکو غواړي د اختر شپو ورځو کې د موټر له تیز چلولو او بې احتیاطۍ ډډه وکړي. له ټولو موټر چلوونکو او موټر سایکل چلوونکو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د اختر پر رسېدو سره او په دې خوشحالۍ کې د احتیاط لاره خپله کړي او د لوړ سرعت او بې احتیاطۍ څخه ډډه وکړي تر څو د ترافیکي پیښو سره مخ نشي او له ټولو هغه والدینو نه چې بچیان یې او ټول هغه خلک چې د ترافیکي قوانینو سره بلدتیا نه لري هغې ته نقلیه وسایط په لاس ورنه کړل شي تر څو ترافیکي حادثه ونه کړي. دغه راز په ننګرهار کې یو موټر چلوونکی محمد یاسین او د جلال آباد ښار اوسیدونکی عبید الله سیرت هم له ټولو موټر چلوونکو او هغو ځوانانو چې د کورنۍ له غړو په پټه د کور موټر د چکر په پار له ځان سره وړي غواړي د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط کار واخلي چې پر ځان او نورو د اختر خوښۍ خرابې نه کړي. او دغه اختر په شپو ورځو کې چې دا ځینې ډریوران چې دي ناپوهه دي او سربخوده ګاډو کې چلیږي ناپوهه دي بې رقمه راوځي او د ترافیکي اصول نه مراعات کوي او د هغې څخه هیله مې دا ده چې خپل ترافیکی اصول مراعات کړي. افراد و اشخاصی که در روز عید میخواهند به خاطر چکر تفریح به جای مختلف سفر میکنند خواهشم از پیششان نمی است که بسیار احتیاط کنند بسیار به مو آرامش کامل اما دریوری خود کنند و که تا روزه عید به خوبی و خوشی سپری کنند و از خانواده خواهشم می است افرادی که جواز رانندگی ندارند لیسنس ندارند افرادی که سنشان کمتر است کوشش زیاد کنند که امو وسایط نقلیه که از یک جای به دیگر جای منتقل میکنند امو را بسیار به احتیاط و به خوشی و آرامی بکنند تا روزه عید به خوبی و به خوشی سپری کنند. مسئولین زیاتوي هر کال اختر کې ډېرې ترافیکي پیښې د هغو خلکو له لوري رامنځته کیږي چې کم عمره او یا د موټر چلولو اسناد نه لري.